وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم رو پوښتنه کړې ده، وای بعض وخت کې شیطان انسان دوکه کی او وی غولای، نو د باندې د ورځې په روزه کې غسل واوړي. محترمه خوب کې سړی باندې شیطان زورور شي او غسل په واوړي د سر روزه نه مکرو کیږي او نه سره خرابېږي. غسل دی وکي او غړغړه او پوزه دې عزت نه ترخه کوي چې روزه خراب نه شي. خو لکه دی بو اچي پوزه کې دی بو اچي. او بل پوښتنه دا کړې چې شپې سړی باندې غسل اورېدلې دا غسل ونه کی او پښمنه وکي او دا غي نرستو د مونږ ازاون نرستو بیا غسل وکي یا د ورځې غسل وکي. نو محترمه سهار مونږ قضا کول نه پکار، په وخت غسل کول پکاري. خو که پښمنه چا وکړو او ازاون او شو دا غي نرستو غسل کوي، هیڅ مشکل نشته، غسل کیږي، روزه کې کوم نقصان ناراضي.